تاسې ډېر مه خاندئ دا ډېره خندا د انسان زړه ورووژني زړه یې مړ شي د زړه مرګ دا چې د انسان مرګ هېر شي له آخرته غافله شي له الله پاکه څخه غافله شي او کم سړی چې د الله څخه غافله وي له دینه غافله وي له مرګ او له آخرته غافله وي د دې دپاره دا دنیا زهر قاتل دنیا هغه وخت بده ده چې انسان له دینه څخه غافله شي او له آخرته څخه غافله وي د الله پاکه څخه غافله وي نو دا دنیا دا دارالعمل ده آخرت دا دارالجزا ده دنیا دارالفنا ده دا پناه کیږي دا ختمیږي او آخرت دارالبقا ده هغه لره بقا ده هغه بیا ختمېدل نه لري له نبي علیه الصلاة والسلام څخه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي په مشکات شریف کې کوم سړي ته چې الله پاک څونه دنیا ورکړي او دی پر هغه باندې قناعت وکړي د دا سړي به زړه غني او کم سړی چې له همسایه سره ښه سلوک کوي دا سړی ایمانداره سړی دی کم سړی چې د ځان دپاره کم شی خوښوي او دا د بل مسلمان دپاره هم خوښوي دا په اسلام کې داخل دی او وروسته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل تاسې ډېر مه خاندئ دا ډېره خندا د انسان زړه ورووژني زړه یې مړ شي د زړه مرګ دا چې د انسان مرګ هېر شي له آخرته غافله شي له الله پاکه څخه غافله شي او کم سړی چې د الله څخه غافله وي له دینه غافله وي له مرګ او له آخرته غافله وي د دې دپاره دا دنیا زهر قاتل دنیا هغه وخت بده ده چې انسان له دینه څخه غافله شي او له آخرته څخه غافله وي له الله پاکه څخه غافله وي دنیا به ذات خود بد شی نه ده ډېر اعمال دي هغه له دنیا سره تعلق لري زکات دا د الله پاک حکم دی که نه دی قرباني دا د الله پاک حکم دی که نه دی حج دی دا د الله پاک حکم دی که نه دی لیکن دا زکات قربانی سرسایه صدقه خیرات دا ښه اعمال حج لیکن دا بغیر د دنیا نشي کېدلی دا د دنیا بغیر دا اعمال نشي کېدلی نو انسان د دنیا سره چې دین یي په دې سره آخرت جوړیږي چې له دنیا سره دین ملګری او که دین نور سره دنیا سره چې دین نه یي ملګری دا د دنیا د انسان دپاره زهر قاتل ګرځي دا دنیا د انسان دپاره زهر قاتل نو الله پاک په دې آیات کې فرمایي چې تاسې چې کوم عمل کوئ د دې هغه نتیجه به ثواب خامخا الله پاک تاسې ته درکوي که ښه عمل کوئ او که چیرې تاسې بد عمل کوئ د دې جزا به هم تاسې وینئ ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره که یو سړی د یو سپېلني د دانې په مقدار عمل کوي الله پاک به د دې ثواب ودته ورکوي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره که یو سړی د سپېلني د دانې په مقدار د ګناه عمل کوي دی به دا بیا ویني په ورځ د آخرت بیا ودته ورښکاره کوي نو دا دنیا دا دارالعمل ده آخرت دا دارالجزا ده
دنیا دارالفنا ده، دا فنا کیږي، دا ختمیږي. او آخرت دارالبقا ده، هغه لره بقا ده، هغه بیا ختمېدل نه لري. دنیا دارالغرور، دا د دوکې دنیا ده، دوکه ده ده. او آخرت دارالسرور، چې سړي ایمان او نیک عمل کړي د هغه دپاره دارالسرور یعنې د خوشحالۍ دنیا. نو موږ پکار دی چې په دنیا کې د آخرت نیت وکړو، دوکه نسو، د دنیا پر زیب و پر زینت باندې دوکه نسو. سفیان ثوری رحمت الله علیه څخه پوښتنه وسوه چې دنیا ته دنیا ولې وایي؟ نو سفیان ثوری رحمت الله علیه ورته وویل چې دا دنیا له دنیتونه څخه ده، او دنیتون وایي و هغه شي ته چې هغه بې قیمتي، قیمت نه لري، او دین قیمتي شی دی. نو زموږ په کار دی چې تمام تګ و دو، محنت، کوشش د دې دپاره وي چې زما آخرت جوړ شي. دنیا داسې مثال دی لکه علماء کرام فرمایي لکه سړی چې په دا لمر کې دی لیرې وګوري ګرمي، پر روډ باندې ته روان یې چې لیرې وګورې نو اوبه سړي ته ښکاره کېږي، حالانکې هغه اوبه نه وي، په حقیقت کې هغه اوبه نه وي. نو دوکه سوه که نه سوه؟ دنیا په ابتدا کې هم دوکه ده، او دنیا په آخر کې هم دوکه ده.